قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال مشاعره مو وکتله، نوبت ما ته راورسېدی. اوس به زه د ټولو ملګرو په اجازه، د ډاکټر صاحب عصمت الله ترین صاحب په اجازه، نسیم سهار او طاهر لیوال په اجازه، د ستړي پښتون لپاره د ستړي پښتون ټولو کتونکو لیدونکو ته دغه شعر ډالۍ کومه او په دې هیله چې ستاسو به خوښ سي. تر ټولو لومړی د غزل مطلع عرض کومه. ډاکټر صاحب هر څوک چې د نورو په اختیار د کاروان مشر سي، هر څوک چې د نورو په اختیار د کاروان مشر سي، قام وطن تبا کی چې غدار د کاروان مشر. هر څوک چې د نورو په اختیار د کاروان مشر سي، قام وطن تبا کی چې غدار د کاروان مشر. نرسي ثابته قافله منزل ته نرسي، نرسي ثابته قافله منزل ته نرسي. غل ډاکو چې کله هم په لار د کاروان مشر. نرسي ثابته قافله منزل ته نرسي. غل ډاکو چې کله هم په لار د کاروان مشر. او خیر به درله راوړي او که شر ته راته ووایه. خیر به درله راوړي او که شر ته راته ووایه. ستا چې یو دشمن او یا غیار د کاروان. خیر به درله راوړي او که شر ته راته ووایه. ستا چې یو دشمن او یا غیار د کاروان مشر سي. نور پښتونه پام کوه په داسې چا پسې نه سي. نور پښتونه پام کوه په داسې چا پسې نه سي. کله چې زوی او کله پلار د کاروان. نور پښتونه پام کوه په داسې چا پسې نه سي. کله چې زوی او کله پلار د کاروان مشر سي. او هغه څوک به امن ترقي په ژوند کې وویني، هغه څوک به امن ترقي په ژوند کې وویني. هغه څوک به امن ترقي په ژوند کې وویني. تو خدای د چا چې چوکیدار د کاروان. هغه څوک به امن ترقي په ژوند کې وویني. تو خدای د چا چې چوکیدار د کاروان مشر سي. او ډاکټر صاحب لمسی او کړوسی کوسی بې وږي نسي پاته. لمسی او کړوسی کوسی بې وږي نسي پاته. دلته چې هر څوک فقط یو وار د کاروان. مننه. لمسی او کړوسی کوسی بې وږي نسي پاته. دلته چې هر څوک فقط یو وار د کاروان مشر سي. پت ښېګړه توره او میړانه چې پکښې نه وي. پت ښېګړه توره او میړانه چې پکښې نه وي. مې منه کماله که د پلار د کاروان مشر. پت ښېګړه توره او میړانه چې پکښې نه وي. مې منه کماله که د پلار د کاروان مشر سي. هر څوک چې د نورو په اختیار د کاروان مشر سي، قام وطن تبا کی چې غدار د کاروان مشر سي. قدرمنو لیدونکو ویډیو مخ ته شیر کړئ. ستاسو یو جهان مننه. ستړی پښتون یاد ساتئ. یو جهان مننه.